سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ او ورځنۍ لوبه کې د ساوث افریقا لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړه. په دغه لوبه کې د ساوث افریقا کرکټ ملي لوبډلې د لوبې ټاس وګټي او په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په 33.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په اسوځېدو سره 106 منډې جوړې کړلې چې په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو ډېره زبردسته بریدګرو توپ اچونه ترسره کړله. د ساوث افریقا کرکټ ملي لوبډلې ودې ته پرېنښودله چې د افغانستان لوبډلې پر وړاندې یو ستر هدف وټاکي. د افریقا لوبډلې په دغه لوبه کې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې خپل وکټ یې سر په سر د لاسه ورکړل. دوی ونه توانېدله چې د افغان لوبډلې پر وړاندې یو ښه توپونه وکړي. د ساوث افریقا لوبډلې په ګټه یوازې یو لوبغاړی و چې دوی 50 منډې جوړ کړلې. نور ونه توانېدله چې افغان لوبډلې پر وړاندې یو ستر هدف کښېږدي. د افغان لوبډلې په ګټه بیا راشد خان، فضل اکبر، کاله محمد غضنفر درو واړو ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړله. فضل اکبر کې 4 لوبغاړي وسوځوله، داسې راشد خان 2 لوبغاړي وسوځوله، اعلی محمد غضنفر چې لومړۍ لوبه وه 3 لوبغاړي وسوځوله. د 107 منډو هدف په تعقیب کې بیا افغان توپوونکي اوس خپل توپونه کوي. ریاض حسن او رحمان الله ګربز به توپونې ته راوځي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ساوث افریقا لوبډلې پر وړاندې لومړۍ او ورځنۍ لوبه وګټي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ د ټیک ټاک آیډي هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.